السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه یم ستاسو ورور ولی الله وزل بیا د پښتو ټیک یوټیوب چینل له طرف نه ستاسو په خدمت کې حاضر یم. قدرمنو په ویډیو کې ما تاسو له یو داسې اپلیکیشن وړی دی چې په دغه اپلیکیشن باندې تاسو خپل عکسونه ډېر زیات ښایسته جوړولی شئ. تاسو چې کله دغه اپلیکیشن استعمال کوئ د عکسونو جوړولو دپاره نو تاسو نه به نور اپلیکیشن افات وي، مطلب ډېر زیات ښایسته او ډېر زیات خوندور او مزدار اپلیکیشن دی د عکسونو جوړولو دپاره. قدرمنو ویډیو را سره تر اخره وګورئ، ویډیو سکپ کوئ مخ دې نه وړاندې تاسو ته ویډیو کې شاندار اس کومه که تر اوسه پورې تاسو زموږ پښتو ټیک یوټیوب چینل نه سبسکرایب کړئ دا سبسکرایب کړئ، خوا کې د غنټۍ نشان هم کلیک کړئ چې زموږ نوي ویډیوز تاسو ته په وخت باندې در رسي. نو ملګرو دې لپاره به تاسو ته سمپل یو اپلیکیشن ضرورت وي، هم د دغه اپلیکیشن لینک موږ تاسو ته خپل یوټیوب چینل پر ډسکرپشن کې درکړی دی. تاسو به دغه اپلیکیشن خپل موبایل ته را ډاونلوډ کړئ. کله چې دا اپلیکیشن تاسو خپل موبایل ته انسټال کړئ د اپلیکیشن تاسو کولاو کړئ نو تاسو ته به داسې شان یو انټرفیس راشي. په دې کې مختلف کیټیګریز دي، اوس مختلف فلټرز دي، افیکټس دي، لیبز یا کارډز، ګیلریز، هر څه چې دي هغه تاسو ته په دې کې دلته کې تیار میلاویږي. ټیک ده، دا وګورئ تاسو کم پریمز چې دي د تصویرانو چې په کم پریم کې تاسو تصویر لګول غواړئ نو هغه پریم تاسو ته دلته کې ډېر ښایسته ښایسته میلاویږي، مطلب هر څیز دپاره پکې جدا جدا افیکټس دي. دا وګورئ دلته کې یا ټیکسټ پې کول غواړئ، سموک والا افیکټ پې لګول غواړئ، چې کم افیکټ پې هم لګول غواړئ نو هغه تاسو ته دلته کې میلاویږي. صحیح ده، دا به تاسو ته ښکاري چې ډېر زیات ښایسته ښایسته کوم افیکټس چې دي دغه افیکټس پکې تاسو ته دلته کې میلاویږي. مثال په طور تاسو کوم یو خوښ وي نو سمپل په هغې به تاسو کلیک وکړئ. ټیک ده، دا وګورئ دلته کې اوس تاسو ته په یو فریم کې مطلب 4 تصویران پکې لګي، 15 پکې لګي، تاسو به چوز افیکټ باندې کلیک وکړئ. بیا دلته کې تاسو له به داسې شان یو آپشن راشي که فیسبوک نه پې تصویر لګول غواړئ یا ډایرکټ په کیمره باندې دغه ټایم تصویر ویستل غواړئ یا خپل له موبایل ګیلرۍ نه اخیستل غواړئ نو هغه تصویر به تاسو وکړئ، تصویر به سلیکټ کړئ. صحیح ده، دا اوس یو شو. صحیح ده، اوس دغه شانتې فردر چې کوم امیجز دي مطلب 4 تصویران تاسو نه غواړي نو نور تصویران به پسې هم تاسو چې دي خپل د چایس والا سلیکټ کړئ. کله هم چې دا تصویران تاسو سلیکټ کړئ بره اوکې یو آپشن به تاسو ته ښکاري، هم په دغه باندې به تاسو کلیک وکړئ. دا اوس تاسو وګورئ کم ایډیټینګ چې دې کې کېږي نو یقینا ډېر زیات ښایسته او ډېر زیات خوندور ایډیټینګ په دې کې کېږي. دې نه علاوه دا وګورئ مختلف فریم دي، اخبار کې خپل تصویر لګول غواړئ یا دغه شان د ساده یو فریم وي او په هغې کې خپل تصویر لګول غواړئ یا کې به هم سمپل کم چې دی دغه شانتي چوز به یې که تصویر. صحیح ده، که ګیلرۍ نه رالی که کیمرې باندې رالی یا فیسبوک نه رالی نو خپل تصویر به تاسو وکړئ دغه شانتې سلیکټ کړئ په دغه طریقې سره. دا وګورئ اوکې باندې به کلیک وکړئ، ریسایز کول غواړئ نو ریسایز به یې هم کوئ. فردر بیا اوکې تاسو لپاره یو آپشن راکړی دی هم په دغه باندې به تاسو کلیک وکړئ. دا اوس وګورئ تاسو کوم ایډیټینګ چې دی په دې کې شوی دی دلته نو دا بالکل ریل ښکاري، مطلب داسې ښکاري. بیکګراؤنډ ته وګورئ، فریم ته وګورئ نو داسې نه ښکاري چې دا ایډیټ شوی دی، مطلب خلک وایي دا تیار تصویر ویستلی شوی دی په دغه زیږي کې چېرته فریم کې فروت دی. په دې طریقه تاسو کولی شئ فردر په دې کې ډېر زیات نور پریمز دي. صحیح ده، اوس تا به تاسو سیو کوئ، څنګه سیو آپشن یې دا راکړی دی، سمپل سیو باندې کلیک وکړئ. شیر کولی هم شئ د دې ځایږي نه ډېر په اسانه طریقې سره. دغه شانتې که تاسو راشئ کم ټرینډینګ افیکټس چې دي اوس په دې کې. صحیح ده، دا وګورئ کم پاپولر افیکټس چې دي یا نیو افیکټس چې دي دا وګورئ. فیورټ پاپولر چې نن سبا کم دي هغه دا افیکټ دي. صحیح ده، سکیچ پکې هم جوړولی شئ، مطلب د پینسل والا په پینسل باندې چې کوم تصویر جوړیږي دا وګورئ. اوس دا څنګه کېږي، سکیچ پینټینګ چې دی دا به تاسو سلیکټ کړئ، تصویر به خپل سلیکټ کړئ. نو بیا که تاسو وګورئ ستاسو دا عکس چې دی هغه به بالکل داسې ښکاري چې دا سکیچ دی، مطلب په پینسل باندې جوړ شوی یو عکس دی. صحیح ده، داسې به چاته پته نه لګي چې دا ایډیټ شوی دی، خلک وایي دا سکیچ دی. دا وګورئ دلته کې تاسو ته به ښه واضح ښکاري. نو په دې طریقه تاسو کولی شئ چې ډېر زیات ښایسته ښایسته عکسونه چې دي هغه خپل ساز کړئ. قدرمنو دا نوې ویډیو امید لرم چې خوښ شوې به مې، که خوښه شوې وي لایک یې کړئ، چینل سبسکرایب اول مه هېروئ، ملګرو سره یې شیر کړئ. تر بلې ویډیو د خپل ځان ډېر زیات خیال ساتئ. د خدای په امان.